د الغاشیه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتاتیومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل اتاك حديث الغاشيه؟ آیاتات د هغه خوریدونکي آفت خبر رسیدلی دی. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ځینې مخونه به په هغه ورځ تریدلی وي، سخت زیارې ستونکي ستړي کېدونکي به وي، په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي. د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو دپاره ورکړی کېږي. د اغزو وچو وښونه به پرته بل هیڅ ډول خواړه د هغو دپاره نه وي چې نه به پرې چاغېږي او نه به یې لوږه پرېسته کېږي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ځینې مخونه به په هغه ورځ کې اراز وي، په خپلو کړو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي، هیڅ کومه چټي او بې ځایه خبره به هلته وانه وي. فيها عين جارية په هغه کې به چینې بهیږي. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. په هغه کې به لوړ د ناسې ځایونه وي، ډکې پیالې به ایښودل شوي وي، پر پټ بالښتونه به قطار قطار ایښي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دا خلک نه مني، نو آیا دوی وښانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوي دي؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ غرونو ته نه ګوري چې څنګه خاک درول شوي دي؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. خانو ای پیغمبره نصیحت کوه، تو یوازې نصیحت کوونکی، هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه. البته که څوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بشکه د دې خلکو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي، بیا د هغو حساب همدا زموږ کار دی.